اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن غواړم د اووم ټولګي د ریاضي لومړی درې عنوانونه تاسو ته در وښیم. لومړی د سیټ مفهوم، دوهم د سیټ عناصر، دریم د سیټ لیکلو طریقې. د سیټ مفهوم دا دی چې د ځانګړو شیانو مجموعې ته سیټ ویل کیږي، او په سیټ کې چې کوم شیان موجود وي هغې ته د هغې سیټ عناصر ویل کیږي. په عموما کې د سیټ ښودنې لپاره له دې ډول قوس څخه ګټه اخیستل کیږي. بله خبره دا چې که یو سیټ هیڅ عناصر ونه لري هغې ته خالي سیټ ویل کیږي. دلته مو په یادونه کې د هغې یاداشت کړی دی. په دغه دوو نښو سره خالي سیټ ښودلی شو. دغسې وین دیاګرام، که یو سیټ د شکلونو په ډول وښودل شي خپله وین دیاګرام هغه ډول سیټ ته بیا ویلی شو. لکه دغه خپله یو د وین دیاګرام معنا ورکوي. مثال 1 2 3 4 5. دا هم د وین دیاګرام په شکل دی. مثال A B C او دغسې نور. دریم، په عمومي ډول د سیټ د عناصرو د ښودنې لپاره د انګلیسي کوچني توري کارول کیږي او د سیټ د نومونې لپاره د انګلیسي لوی توري کارول کیږي. عناصرو لپاره لکه A B C D E F G H او دغسې نور. د سیټ ښودنې لپاره لکه دغسې یوه نمونه یې هم درته ښایمه. مثال وایي چې د A سیټ عبارت دی د دې څخه B سیټ عبارت دی د دې څخه. ښه، راځم دوهم عنوان ته، د سیټ غړي. څلورمه خبره بیا د هغې سره تړاو لري. لکه مخکې ما هم یادونه وکړه، په یو سیټ کې موجوده شیان د هغې سیټ غړي بلل کیږي. لکه مثال که چیرې د اووم ټولګي زده کوونکي په پام کې ونیسو، نو دلته د اووم ټولګي هر زده کوونکی د اووم ټولګي د زده کوونکو د سیټ یو غړی دی. بله خبره دا چې که په یوه سیټ کې یو عنصر شتون ونه لري د هغې لپاره د نه ګډون دغسې علامه کاروو. که چیرې یو عنصر په یوه سیټ کې ګډون ولري د هغې لپاره بیا دغه علامه کاروو. مثال دغسې تاسو ته ښایمه 1 2 3 4. په دې باندې تاسو باید پوه وئ چې د عناصرو د توپیر لپاره د کامې ډوله علامې څخه کار اخیستل کیږي. دلته ویلی شو چې د لسو عدد ګډون نه لري د A په سیټ کې، او دغسې ویلی شو چې د څلورو عدد
ګډون لري د A په سیټ کې. نو دلته د دې څخه مقصد همدغه علامې وي، ګډون او نه ګډون. که په یو سیټ کې یو عنصر شامل وي د ګډون علامه ورته کاروو، او که چیرې شامل نه وي د نه ګډون علامه ورته کاروو. ښه، دریم عنوان د یو سیټ لیکلو طریقې. د سیټ لیکلو لپاره دوه ډوله طریقې شته. لومړی ډول یې څه دی؟ تفصیلي یا لیست کولو طریقه، یعنې هغه طریقه ده چې په هغه کې د یوه سیټ په چوکاټ کې ټول عناصر د کامې په توپیر سره ځان ته لیکل کیږي. دې ډول طریقې ته د لیست کولو طریقه هم ویلی شو، په انګلیسي کې د ټیبولیشن میتود په نامه سره یادیږي. او بل ډول طریقه چې ده هغې ته اجمالي یا تشریحي طریقه ویل کیږي. په دغه طریقه کې د یوې جملې په شکل یو سیټ لیکل کیږي. دلته بیا دې ته ضرورت نشته چې عناصر ځان ته ولیکل شي او د کامې څخه کار پکې واخلو. نو دلته مقصد یوازې دا وي چې د مشترکې ځانګړنې پر اساس په یوه جمله کې د سیټ عناصر ولیکل شي. راځم په مثالونو کې درته ښایم. په تفصیلي طریقه سره لومړی درته ښایم. مثال د یو څخه تر لسو پورې عددونه یا د هغې سیټ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلته لیدل کیږي چې ټول عناصر د کامې په توپیر سره ځان ته په مشخص ډول دلته د سیټ د علامې په داخل کې ولیکل شول. دغسې لیکنې ته تفصیلي یا لیست کولو طریقه ویل کیږي. اوس که زه ووایم چې د اسلام پنځه بناوې، دلته که وګورو دغسې یو سیټ شو چې نه د دې علامې لیکلو ته اړتیا پکې پیدا شوه، نه د کامې ته او نه هر یو عنصر ته چې هغه ځان ته ولیکل شي. نو دغسې یوې طریقې ته چې په هغه کې د مشخصو ځانګړنو پر اساس عناصر د جملې په شکل ولیکل شي، د اجمالي یا تشریحي طریقې څخه ورته وایو. ګرانو زده کوونکو، درس یې په همدغه ځای بس وي. د دې معلوماتو برسېره په کتاب کې چې تاسې نور څه وینئ په هغې باندې هڅه وکړئ، ځانونه پرې پوه کړئ. که پوه نه شوئ کولی شئ په کمنټ کې خپلې پوښتنې راته پرېږدئ او د وخت سره سم بیا تاسو ته زه د هغې ځوابونه درکړم. بیا چې له یوې نوي درس سره حاضرېږم. بلا په امان.